بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه إلى آخره. ابن عمر رضي الله عنه مبارک راوی دا حدیث سے دغه فرمای چې كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مونږ ناسو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره. اذ جاء رجل من الانصار، اچانک رالو یو سړی د انصارونه، فسلم علیه، نو سلام یې وکړو. ثم ادبر الانصاري، او بیا انصاري چې دی هغه واپس شو. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې یا اخ الانصار، ای دا انصار رورا، کیف اخی، څنګه دی رور زما، سعد بن عباده. فقال هغه ویلي چې صالح خده. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې من يعوده منکم، پتاسو کې څوک راځي د هغې اعادت دپاره. فقام رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم پاسېدو، وقمنا معه، او موږ هم پاسېدو. ونحن بضعة عشره، او په دې وخت کې مونږه څه د پاسه 10 کسانو. ما علینا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص. ولا علینا، ما علینا نعال، نه مونږ سره څپلیو، ولا خفاف، نه موزې، ولا قلانس، نه ټوپۍ، ولا قمص، او نه کمیسونه. نو نمشي فی تلک السباخ، او مونږه روانو په دې خاورناک ځمکه باندې. حتی جئناه، تر دې چې مونږ راغو سعد رضی الله عنه مبارک تا. نو فاستاخر قومه، نو هغه قوم چې دی رستو شو، من حوله، د غیر چاپیر، یعنی غیر چاپیر د سعد رضی الله عنه مبارک هغې ناسو، نو هغې رستو شو. حتی دنا، تر دې چې نږدې شو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم واصحابه الذین معه، هغه صحابه چې هغه سره. نو چې کله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تشریف اوري وکړه، په لیدو سره هغې ټول ډډې ته شول، او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او هغې ملګري ورنږدې شو. نو په دې کې د سعد رضی الله عنه مبارک رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم اعادت وکړو، بیمار پرسی وکړه، او صحابه کرام هم لاړل. او د بیمار پرسی کول دغه سنت طریقه هم ده. اصل مناسبت د باب سره دا خبره ده چې ما علینا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، یعنی زمونږ سره نه څپلۍ وي، نه موزې وي، او نه داسې ټوپۍ وي، او نه کمیسونه. نو مناسبت د باب سره همدغه خبره ده. نو دومره فقر و، نو دلته فقر ذکر دی د صحابه کرامو. بل روایت عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: خيركم قرني. عمران بن حسین رضی الله عنه مبارک نه روایت دی، هغه فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې خیرکم قرنی، یعنی پتاسو کې بهترین قرنی، قرن وی اصل کې زمانه ته، یعنی پتاسو کې تر ټولو غوره زمانه چې دا هغه زمانه ده. ثم الذين يلونهم، بیا هغه نه پس چې کوم دا یعنی د تابعینو، ثم الذين يلونهم، بیا تابعین. وقال عمران فرمایي چې فما ادري، قال النبي، زه نه پوهېږم چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا قرنی والا مرتين او ثلاثا، یعنی 2 ځلې وی که 3 ځلې ویلي. ثم يكون بعدهم، بیا د پس له دوی نه به قوم، داسې قوم به راشي چې یشهدون ولا یستشهدون، یعنی شهادت به ورکوي، ګواهي به ورکوي، ترې غواړي به څوک نه، یعنی دروغ او شهادت ګواهي به ورکوي، نن سبا په پیسو ملاویږي. نو ثم يكون بعضهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، بیا د دې نه وروسته به یو داسې قوم پیدا شي چې د دوی به ګواهي نه وي غوښتل شوې، او بیا هم هغوی ګواهي به ورکوي، یعنی ښه په شوق سره به ورکوي، د دروغو ګواهي به ورکوي. ويخونون ولا يؤتمنون، او خیانتونه به کوي. ويخونون، او امانتداري به پکې بالکل نه وي. ولا يؤتمنون، او وينذرون ولا يوفون، او دوی به داسې خلک وي نظر به مني لیکن پوره کوي به نه. نو په دوی کې چې دی ويظهر فيه مسمن، په هغوی کې به د چاغوالي، هغه چاغوالی به ښکاره کېږي، هغه به ظاهریږي. ظاهره خبره د خیانت به کوي، یعنی دوی چې دی د حرام مال باندې به ځان څه شی کړي وي، هغه به یې صرف کړي وي. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په دې کې وفرمایل چې خیرکم قرنی،
قرنی زمانی ته ویل کیږي. د دې مقدار اندازه چې د څومره کېدلی شي علماو چې دی ګڼ شمېر اقوال د هغوی نه ذکر دي. بعضې 40 کاله فرمایي چې دي او 80 کالو پورې هم راغلي او بعضې پکې 100 ته هم راغلي دي. نو به هر حال نو داسې خلک په پیدا شي چې د هغوی امانت کېښودلی شي هغوی به خیانت کوي. نو د مضبوطوالي نه په دې کې دا خبره راغله چې یظهر فیهم سمن، یعنی په دوی کې به هغه مضبوطوالی او چاغوالی به پیدا شي. دلته مضبوطوالی او د چاغتوالي نه مراد ډېر عیش او عشرت په وجه به دا پیدا کېدو طرف ته اشاره ده. هغه چاغوالی مراد نه دی چې هغه خلقي وي یا طبیعي پیدایشي وي، دا تېنه مراد نه دی. د کرنګي بل روایت په دې باب کې چې دی وعن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم. دلته چې دی ابو امامه رضی الله عنه مبارک راوی د حدیث دی فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې یا ابن آدم، اے د آدم علیه الصلاۃ والسلام مبارک زویا، انك ان تبذل الفضل خير لك وان تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. یا ابن آدم، اے د آدم علیه الصلاۃ والسلام مبارک زویا، انك ان تبذل الفضل خير لك، کته ضرورت نه زیات شي د الله جل شانه په لار کې خرج کړي نو دا بس تاسو د پاره څه شي وي خير لك، دا بس شي وي بهتر وي. نو تبذل یعنی مصرف کړي الفضل زیات اضافه خير، نو دا به تا د پاره څه شي وي بهتر به وي، دا به تا د پاره بهتر وي. وان تمسكه شر لك، کزان سره د ایثار ک دا زیاتی شي نو دا بس تا د پاره شر وي. ولا تلام على كفاف، او د ضرورت شي ساتلو باندې ته ملامت نه ای. على كفاف یعنی کم ضرورت دی، ولا تلام نو تا باندې ملامتي نشته، ته په دې باندې ملامت نه ای. نو وبدا شروع بمن تعول، یعنی شروع کا خرج کود د خوراک یعنی د خپل خاندان او د کورنۍ نه. تعول یعنی د چا چې ته یعنی تی پالنه کې دا غینه شروع وکا. نو په دې کې چې دی لنډه خبره دا ده چې زیات مال خرج کولو ترغیب بیان شوی دی. وبدا بمن تعول، او خرج ابتدا د هغه کسانو نه شروع که چې ستا اهل و عیال او بال او بچ وغیره دي. همدا کرنګي بل روایت په دې باب کې چې دی وعن عبید الله بن محسن الانصاري الخطمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصبح منكم آمنا في سربه. نو دلته فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې من اصبح منکم آمنا، چې څوک په تاسو کې په امن سره هغه شي کې سحر کی، یعنی کم سړی چې په داسې حال کې سحر شي په هغه باندې چې په امن کې وي معافن فی جسدی، د هغې په بدن څه شی وي یعنی معافن فی جسدی، یعنی معاف مطلب چې بیمار نه وي بېغمي وي بیماری پکې نه وي، داسې عنده قوت یومه، د هغې سره د یو ورځې خوراک موجود وي، قوت خوراک وي د ورځې. فکأنما نو گویا دا څنګه شو حیزت له الدنیا بحذافیرها، نو داسې دی لکه چې د دنیا ټول عیش او نعمتونه چې هغه ته حاصل وي. څه شی وي یعنی ټول دنیا عیش دته حاصل دی. ځکه چې دې کس چې دی په داسې انداز کې سحر کړی دی چې په امن کې دی او امن سره سره معافن فی جسده، په بدن کې هیڅ بیماری نه لري، ورسره عنده قوت یومه، یعنی د یو ورځ هغه ډوډۍ لري. نو دا داسې شو لکه چې د ټولې دنیا هر عیش هر یو شیز دته میلاو دی. او په دې کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم څه شی فرمایي، یعنی چې من اصبح منکم آمنا فی سربه، په هغه باندې داسې حالت کې سحر شي چې د هغې سر په امن کې وي، یعنی د مرګ خطر ورسره نه وي، نه د کم د دشمن د طرف نه ویره لري. بعضې علما فرمایي چې د دې مطلب داسې بیان کړی چې بد ماحول نه ورته بچ کېدل څه شي میسر شي، په ګناهونو باندې ته توبې ایستلو توفیق میلاو شي او د آفتونو نه دغه کس چې دی دا بچ شي. نو په دې کې دا لفظ راغله سربه، معنا د ځان او خاندان. علماء د دې حدیث چې دی هغه خلاصه بیان کړي. خلاصه د دې حدیث مبارک څه شی شو هغه دا شو چې یو سړی په امن او روغ صحت په حالت کې رزق ورته میلاو شي، نو دا داسې دی چې هغې ته ټوله دنیا میلاوه شو. او که په امن یا صحت نه وي نو بیا که د دنیا ټولې خزانې داسې کس ته میلاو شي هغه بیکاره دی، ځکه چې امن او عافیت او دولت پیسو په مصرف کولو سره نه خلاصېږي. نو بهرحال بل روایت په دې باب کې وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افلح من اسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما اتاه. رواه
مسلم. پدې کې بل روایت دی عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما نے روایت دی، فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې قد افلح من اسلم، په تحقیق سره هغه سړی کامیاب شو چې ایمان راوړو، وکانه رزقه کفافا، او دا هغه رزق په قدر کفایت کوي، یعنی بسنه کوي، وقنعه الله بما آتا، او کم څه چې الله رب العزت ورکړي دی پاغه قناعت کړي وي. قناعت ویل کېږي صبر کول. مبارک کې چې دی درې صفات بیان شوي په کومو باندې چې د دنیا او آخرت کامیابی وعده شوې ده. هغه درې صفات دا دي، چاته چې اسلام او هدایت رڼا حاصله شي نو الله رب العزت دا هغه سینه د دین اسلام دپاره خلاص کړي، څه شی کوي هغې دپاره خلاصوي، او دا یې تر ټولو اول قبول کو نو بیا په دې باندې عمل هم وکړو. دویم صفت دا دی چې د اندازې مطابق ورته رزق ورکړی شو، په کم چې د دې ګزاره کېږي او په دې باندې راضي هم شي، او د دې د جمع کولو حرص چې وي هغه په زړه کې نه وي. دا دویم صفت شو. دریم صفت دا دی چې وقنعه الله بما آتاه، هر څه چې الله رب العزت ورته ورکړی دی نو په دې باندې قناعت او صبر وکړي، د چا نه ګیلې معنی دې نه کوي، لکه څنګه چې خلک ډېر زیات خبرې کوي چې بس دا پلان کې ته وګوره والله ماته یې سم نه راکوي، الیاذ بالله، داسې خبرې دې نه کوي. او بل روایت په دې باب کې چې دی وعن ابي محمد فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توبة. ابو محمد دلته فرمایي چې یقول انه سمع، فرمایي چې بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دی، یقول هغه فرمایل طوبى لمن هدي للاسلام، یعنی ډیر خوش قسمه ده هغه سړی چې اسلام یې راوړو، خوشحالي ده چې هغه اسلام راوړو، هدایت ورته وکړی شو، وکان عیشه کفافا، او د ضرورت مطابق رزق ورته ورکړی شو، او بیا وقنع، او په دې باندې هم هغه قناعت وکړو، یعنی الله جل شانه په دې باندې قناعت هم دی وکړو. رواه الترمذي وقال حديث حسن. توبه مطلب خوشحالي ده، زیری دی، سعادت مندي ده، غروالی دی، ډیر معناګانې راځي. نو توبه چې دی دو معناګانې لري، اول دا چې دا یو جنت نوم دی، یا جنت کې د یو ونی نوم دی. دویم دا چې توبه معنا ده مبارکي او زیری ورکول، دلته دواړه معناګانې تنه مراد کیدلی شي. نو د حدیث مطلب دا دی چې هغه کس چې ډیر زیات زیری او مبارکیانې لایق دی د دین او اسلام په لوی دولت ورته حاصل شي، د اندازې په مقدار ورته رزق ورکړی شو، او بیا په دې باندې دغه کس چې د قناعت او صبر وکړي نو هغه په دې خبره پوره باور او یقین لري چې رزق الله رب العزت په قدرت کې دی. نو کم څه چې ورته په دې باندې دی په دې شکر ادا کوي. په بل روایت کې دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې متقی جوړ شه، تر ټولو زیات عبادت گزار جوړ شه، عبادت کوه، په کم نه کم مقدار باندې قناعت اختیار کا. بل روایت په دې باب کې وان ابن عباس رضی الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. رواه الترمذي وقال حديث حسن. الله أكبر. په دې حدیث مبارک کې بدا بیان شي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سو شپې همدغه رنګي په لوګه تیرې کړې دي. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما راوی د حدیث هغه فرمایي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یبیت الليالي المتتابعه طاویه، یعنی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم کورنۍ ته د شپې خوراک لپاره هیڅ نه ملاویدل. همدغه رنګي متتابعه یعنی پرله پسې شپې، یعنی هیڅ پم نه و، شپې به یې تېرولې. طاویه یعنی مطلب څه شی، یعنی خوار کم خوراک سره پاتې کېدل دې ته ویل. و اهله لا یجدون عشاء، او د دوی اهل چې دی هغوی به ماښامې نه موندلو. وکان اکثر خبزهم، او اکثر به روټۍ د دوی خبز الشعیر د اوربشو، یعنی د جو هغه روټۍ به وه. نو د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د هغوی حالت د کورنۍ حالت داسې به و چې پرله پسې شپې به تیر شو، خوراک به یې سم نه و. که خوراک و هغه روټۍ به د څه شی وه، هغه به د اوربشو روټۍ وه. او نور په دې کې مخکې ډېر روایت ذکر شوي دي، نو د وضاحت کولو ضرورت نشته. اوس به بل روایت په دې کې ذکر شي چې بعضې صحابه کرام به داسې وو د لوږې د وجې نه هغوی په مانځه کې پرېوتل، خلکو به وایي چې دا خو لیوني دي الیاذ بالله. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة. په دې کې راځي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم به چې کله مز ورکولو یخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة، نو پرې به وتل یخر رجال من قام، د دې ولاړې نه څه د وجې نه د مانځه کې، یعنی د لوږې د وجې نه. وهم اصحاب الصفه،
او دا اصحاب صفه یعنی د صفي صحابه کرامو حتى يقول الاعراب تر دې چې باندې ولا خلکو به دا ویل چې هؤلاء مجانین دا لیونی دي. فاذا صلى کله بچي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم منذ كنو انصرف الیهم نو دې ته به مخ مبارک راوړلو راوابړولو فقال وفرمایل لو تعلمون ما لكم عند الله تعالی کچرت تاسو په دې باندې پوه شئ چې تاسو سره د الله رب العزت کوم نعمتونه او مزید نو لاحببتم ان تزدادوا فاقه وحاجه نو تاسو به دا خواهش ولرئ چې زمونږ د لوږه او حاجت دین هم زیات شي. نو تاسو به دا خواهش وکئ چې تاسو خپل کم مرتبه او منزلت دی د الله رب العزت په نیز باندې که تاسو هغې نه خبر شئ نو تاسو به وایئ چې زمونږ د فاقه د لوږه او حاجت د دین هم زیات شي. الخصاصة الفاقة والجوع الشديد یعنی سخت لوږې ته ویل کېږي. نو د دې خو د اصحاب صفه مخکې هم ذکر شوي وو په روایتو کې. وعن ابي كريمة المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول پدې کې دا فرمایي معدي کرب رضی الله عنه مبارک چې ما اوریدلی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یقول فرمایل چې ما ملا آدمی نه ډکړې یعنی بني آدم وعان لوخه شرا ناکار من بطن خېټینا بحسب ابن آدم یعنی کافی دی بني آدم د پارا اوکولات سونولې یقمنا صلبه چې د دې شا نیغه کړي یعنی یقمنا قائم کی یعنی نیغه کی فاذا كان لا محاله او کوي یعنی د دین خلاصې نه وي خامخه یعنی زیات خوراک وي محال وي فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه درې حصہ د طعام او درې حصې د اسکاک شو او درې د ساګانو د پاره شو. رواه الترمذي وقال حديث حسن. امام ترمذی رحم الله فرمایي چې دا حدیث حسن دی. اوکولات مطلب ا لغه لوقامون یعنی نوړې. نو پدې کې چې د څه بیانېږي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د انسان ډکه خېټه لکه ډک لوخي نه زیاته به تخکاری. په دې حدیث کې د خېټې تشبیه د لوخي سره ورکړل شوی دی. په کم کې چې خلک څه شي ږدي نو دغه رنګې په خېټه کې خلک څه شي ږدي ډوډۍ وغیره هغه چې نو په دې خېټه کې دومره خوراک کېږده یا یې ښودل پکار دی چې بدن ته پې طاقت ورسېږي. که ضرورت نه بغیر زیات ډک کړی شي نو د دې اصلي هغه مقصد به ختم شي. بیا به د دې وجې نه داسې بد عملي او ګناهونه به ترسره شي د دې نه چې د دین او دنیا دواړو ته به پکې څه شی وي هغه نقصان وي. نو په دې اعتبار سره د خېټې تشبیه د لوښي سره ورکړل شوه.